د ازادۍ کور یا فریډم هاوس کلنۍ راپور وایي چې دیموکراسي او ازادي په نړۍ کې د نزول په حالت کې ده. د چین له حاکمیت څخه د خلاصون په هدف په هانګ کانګ کې د مظاهره کوونکو له ځپلو څخه نیولې، بیا په ایران کې د اعتراض کوونکو ځپل چې په اسلامي حکومت کې د بدلون غوښتنه کوي. راپور کې همدارنګه ویل شوي دا بهیر یو شمېر هیوادونو ته چې دیموکراسي پکې زیاته ده هم غځېدلی دی. دیموکراسي له مشکل سره مخ ده. سږکال موږ په دیموکراتیکو او بې رحمه رژیمونو دواړو کې پر مساوي حقونو او د کمزوریو ډلو پر حقونو د بریدونو شاهدان یو. دا ټول د تیر 1400 پرلپسې کلونو راهیسې په نړیواله کچه د دیموکراسي په نزول ور اضافه شوي دي. ساره رپی چې په فریډم هاوس ډله کې د څېړنې د برخې مرستیاله ده، هغه وایي ډیری حکومتونو مذهبي او قومي اقلیتونه په نښه کړي دي. په واضح ډول یو شمېر هیوادونه شته چې لومړی خپل اقلیتونه تر فشار لاندې او پر هغوی ازمایي او وروسته یې پراخوي. رپی چې وایي د چین په شان ځپونکي هیوادونه لومړی په کوچنۍ اندازه څارنه کوي او بیا وروسته د هیواد د کنټرول او څارنې په هدف دغه څارنه پراخوي. خو هغه وایي له دې سره سره خلکو په هانګ کانګ کې وښوده چې د ازادۍ لپاره ژمن دي. د افریقا په لویدیځ کې بینن هیواد تیر کال نیمګړې ټاکنې درلودې. رپی چې وایي د هغه هیواد د ازادۍ او دیموکراسۍ نمرې هغه کچې ته راولوېدې چې معمولا د کودتا او جګړې په حال کې هیوادونو ته ځانګړې کیږي. د انتخاباتو له امله داسې شدید بدلون، هغه هم په یو افریقایي هیواد کې چې د افریقا په لویدیځ کې بریالۍ کیسې لري، د افریقا د دیموکراسۍ لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. خو هغه وایي یو شمېر هیوادونو پرمختګ کړی دی. په ټول کې سودان تیر کال د پام وړ و. په حقیقت کې یو مشهور غورځنګ وتوانید داسې یو جمهور رئیس له واکه وپرځوي چې 10 کاله قدرت کې و او په نسل وژنه تورن و. دا یو لویه کیسه ده. رپی چې وایي دا چې خلک د خپل غږ د اوچتېدو غوښتونکي دي هیله بښونکی دی. د ازادۍ کور کلنۍ راپور ښیي چې د هغو هیوادونو په پرتله چې پرمختګ ښیي د شاتګ هیوادونو شمېر 2 برابره دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنګټن.